9 لکه روپو د خاطره دا یو ځوان شهید کړی حلال کړی. ماما زه داسې یتیمه جنۍ یم زما سترګې دیوال ته ګورم زما سترګې کې ما دم درېږي ما ته بیل کارت جوړه کړه داسې مونځ باندې تسبیح اچوم تان ته دعا کوم ستا عمر کې برکت هم درته واچوي ما ته ښایسته غوندې کارت راته جوړه کړه ماما تان ته دعا کوم یتیمه جنۍ یم سترګې کې هم کاټ هم درېږي تکثیر هم درېږي تکثیر هم جوړه کړه کاټ هم جوړ کړه. ژوند مې په سرور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې ژوند مې په سرور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې نه غواړم محل او ماړی نه غواړم نه غواړم محل او ماړی نه غواړم زوړ د خاټو کور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې ژوند مې په سرور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې بس چې صرف مور مې په سکون کې وې بس چې صرف مور مې په سکون کې وې ما باندې دې سخت وې او زور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې ژوند مې په سرور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زبې د قدم خورې رانجه کړما زبې د قدم ماما زه داسې یتیمه جنۍ یم زما سترګې دیوال ته ګورم زما سترګې کې ما دم درېږي ما ته بیل کارت جوړه کړه داسې مونځ باندې تسبیح اچوم تان ته دعا کوم ستا عمر کې برکت هم درته واچوي ما ته ښایسته غوندې کارت راته جوړه کړه ماما تان ته دعا کوم یتیمه جنۍ یم سترګې کې هم کاټ هم درېږي تکثیر هم درېږي تکثیر هم جوړه کړه کاټ هم جوړ کړه نور دغه ماما نور دغه بیل مواد هم راته راکړه داسې یتیمه جنۍ یم ما سره کاټ داسې دغه مواد نشته بیل مواد هم نه لرم بمبا نه لرم داسې کوئی کې موږ کولیږي کوئی کې داسې لړمان وریږي کوئی داسې بیګي تاسو کور کې اوبه نه لرئ کوئی داسې خراب شوی د ماما تاسو دا یتیمه ده او ذهني تکلیف لري ماما یتیمه جنۍ یم دا خبرې کوي ښه ته ووایه یتیمه جنۍ یم ما ته ښایسته غوندې بمبم وکېده ښایسته غوندې کموت هم وکېده او ویلې مې سیمټ کړه تان ته دعا کوم خدای عمر کې برکت هم واچوي خدای تا دې ښه کړي ماما خیر خدای زامن هم تان ته درکړي ماما
داسې دعا کوم خدای زامن هم درته درکړي که نه رور جانه خدای دې مې تا خوشحاله خدای تا دې خوشحال نه خدای تا دې وساتي ماما زما تکثیره مې شته ښایسته غوندې اشدار شیشې غوندې کاټ راته جوړه کړه ماما دغه داسې هم کاټ جوړه کړه دعا درته او صحیح ده صحیح ده بیل مواد هم راته راکړه که ته خوښولی صحیح خدای عمر کې برکت هم خدای امین واچوي امین امین خدای تا دې جوړه کړه امین ګوره تاسو په الله تعالی یقین وکړئ چې داسې معذوره دعا نه رد کېږي دا ګوره د زړه نه دعا کوي ما ته ښایسته غوندې بمبه هم جوړه کړه ښایسته غوندې بمبه او ښایسته غوندې شدار هم جوړه کړه او ښایسته غوندې کاټ هم جوړ کړه د موادو ښایسته غوندې اشدار شیشې غوندې ښایسته غوندې شیشې غوندې کاټ ورته جوړ نور داسې ښایسته غوندې فریزې رنګ دی غوندې خپله زوړه کم پکې واچم دغه غاړې کې واچم تا ته کاټ هم جوړوم صحیح ده او پاتې شو بمبه یعنې کور کې ورته بمبه ووایم کوی کوی داسې کوی مخکې بمبه هغه کوی وغورځوه ماما صحیح ښایسته غوندې ستاسو کوی کې شی غورځېږي موږک هم وغورځېږي لړمان هم وغورځېږي صحیح ته ازاري راته راکړې که نه ماما ازاري درکړمه نه الله فضله ورکړه ازاري راته راکړې ازاري درکوم ښه خدای عمر کې برکت هم ازاري درکوم ما ته به دعا نه کې ټولو مته به دعا کې ټولو مسلمانانو وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی خدای تا د ژوندې الله عمر دې مې ډیر شي مې ماما مې الله دې عمر کې دې برکت واچي خیر دا کار کې چې به عمر بس 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 خیر دا کور کوی د کوی غم خورم خدای تانم څه شه دی ای زما نوم د دغه شیما زه ستا ورور یم ښه شیما د مشر ماما رور مې کېږي که نه دغه داسې وایم شیرخانه ساغی کمبخت اړه شلدرې کې شیرخانه ساغی کمبخت پښتو خلاص شو زوړ د خاټو کور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی څلور میاشتې مې جوړو مې نشته واړه بچي مې د حج مې خلکو بچو له بوټونه اخیسته بوټان یې اخیسته زما د بچو په دشتې کې چپړې نه وې اخترې د خلکو جامې کېږي زما د بچو پردی زړې جامې په غاړه بس او کوم ځای کې کور دی تنګي کې او دا بچیان دي یتیمان دي وړه نو او وړه پیدا شو الله مهربانه شو کنه هر څه چې غواړي د الله نه به غواړي صحیح ده مونږ عبادت کوه او الله ته تا پیدا کړم ته به راکې راته صحیح ده موري هو جاړي بنا چې صرف مور دا موبایل نمبر که اوس دا غم پرېږدي یا خدایه پاکه زه چا نمبر راکړم دلته راشه شیما دا مور مې وویل موټ موبایل دی اګر زما نمبر درکړم صحیح زما نمبر زه درته خپل نمبر در کوم ښه صحیح ده ته به کله کله به د ورور پوښتنه کوې صحیح ده دعا درته کوم دعا کې راته موږ باندې جانماز باندې موږ باندې او داس باندې تسبیح اچوم تان ته دعا کوم خدای عمر کې برکت دا دعا نه رد کېږي دا چې دا ډایرکټ کانټاکټ یې د الله تعالی سره ده زما خوښېږي که نه ماما ها ماشاءالله زه ستا ورور یم که نه ماما ورور مې کېږي زه دې ماما یم ورور دي ښه دا زه نمبر در کوم ښه خمور دی وی دا زما نمبر شو ښه او اوس اوکې کې دی ښه او زه لاړه شه ښه زوی جانه داسې دعا کوم زه خو ستا زوی جان نه یم که نه کله مې ورور کې کله مې ورور مې کېږي عمر کې خدای برکت هم واچوي دغه سپاره باندې لاس مې کېږم دعا او صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده زبې د قدم خورې را زه د اتا بچي نه خوشحال یم د ټولو کورنۍ نه د ټولو افغانانو نه د ټول اسلام نه چې زموږ سره دا مرسته وشو نن زموږ بچي وږي وو چېرته هم صحابه وړله چېرته خلکو خدمت کوله ځان ته بیا مړۍ پیدا کوه نن د دې اتا بچي نه خوشحاله یم بس خوشحاله اوسې مورې الله دې په خپل ایمان خوشحاله الله دې بچی خوشحاله خیر سي مورې نن عبیدالله بیا زخم نه یم داسې زخمونه ګوره مورې ګوره ته به ګوره یو ګوره ته د بنده نه به نه غواړې ته د الله نه غواړې آفرین 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 زما واسطهګر الله موږ ته مقرر کړی دا تا بچی هغه افغانان چې په خارج کې دي او که په دالونه دي خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي خیر سي مورې ګوره مورې الله درته زوی درکړی ورته تا نه صحت هم غواړم تا نه رزق هم غواړم تا پیدا کړی صحیح ده و جاړې بنه اوښکې دې پاکې که نو بس جاړې بنه خمور دی وی دا فورمه دې ته راکړه خورې دا د څه شي فورمه ده دا ټیلر یې چلولو دا ستا خاوند دا زما خاوند دی
د باندې شي شوي نو دا مزار نه ما قوله بار کړ مردان ته دا مردان موټر یې خپلو نه پردی د عرب موټرو لین چلولو او لین چلو میاشت به 2000 روپۍ ورکولې نو هغې کې به څنې دا د کور مغسته د هغې تم دغه به هم پکې ورکول څن موږ بیا نه مړه وو او نه به پې دغه خو سرپرست مو خدای و هغه مو نو هغه د موږ نه خدای پاک واغسته نو اوس د دې یو ماشوم بچي زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی د دې څو ورځې شهید شوی نن یې 250 ورځ ده الله الله دا یتیم دی همدا او دا مې مشر زوی دی پس د دې پیسې ورکړي پیسې جب کې واچو ښه د جب کې واچو جب دې ونیسه چې ورکې نه کې ښه جاړه ما خورې وخت کې پاکې کړه الله دې ستا شهید وبخي دا به رالویږي او خپله مور او خپل کورنۍ ته به نفقه راوړي دا کم کې به رالویږي امور بیچاره تورې کمسۍ به دې یتیمانو ته سپینوي هماغه خبره ده نو وایي چې کونډې مړې شي او بیا ایسته مړې شي الله الله دا د کور سرپرست دی او د 5 خویندو ورور دی سخت درد لري مشره لور مې د اعصابو نه اوس خلاص شوله اعصابو تکلیف یې پلار پسې واغسته شپه ورځ بله شپه دې جړې مور اختر رالی زموږ کاکاجي خو نشته دی زه به چاته کاکاجي ویمه زوړ د خاټو کور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول ستا جړه درد اوري پریاد اوري پاک رب اوري ستا دعا قبليږي تر خپل بچیانو ته دعا کوه چې الله یې ته نیک صالح رالوي کړي او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه الله دې ستا حیا پرده عزت وساتي اوه 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 خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی خپل مور خیال به ساتي ښه او مور چې کومه خبره کوي منې به ښه د دې بچیانو دپاره ته پلارم شوي او ته یې مورم شوي ډېر پام به پکې صحیح ده او الله دې ته نیک صالح رالوي ته اوس موره د پلار عکس راوسه هغه ترور ناصره مورې ته ورته جاړ زه تال د پلار عکس نه در کومه ته ما خفه کې دا نه پوهېږي دا ماشوم دی چې پلار چیرې دی وړه لور مې جاړه کابل نشل پاگل ته تللی دی ماله کیک راوړي هره شپه به چې کاکاجي خو زنګ نه وای کاکاجي زنګ نه وای خبر نه چې زما پلار جان پلار مړ دی زما پلار لاړو تورو خاورو لاندې شو په درېیمه شپې موږ له دا راورسو دا چا حلال کړی و لارې سر نه کلینډر خېجول همغه کلینډر د مالټو په سره یې کېلال کله چې زه ته وده شو زه به چې لمبر شو زه به تا ته اواز وکړم هغه چې وده شوی دی خو سفر یې کړی دی کراچۍ سره نږدې دا پسې راپاڅېدلی دی حلال کړی دی پیسې اړڅې دی هغسې دی به ورسره لاس اچولی ای خدای پاکه د څو روپو د خاطره د الله 9 تعالی لکه روپۍ یې ورسره 9 لکه روپو د خاطره دا یو ځوان یې شهید کړی حلال کړی ای ظالمه ولاکې په دې پیسو باندې خاط شي چې تا داسې واړه بچیان یتیمان کړه تا داسې واړه بچیان صغیران کړه تا زما هغه تور سره خور کونډه کړله چې دا به تل مدام په دې سرو اوښکو باندې به جاړي او بس زه نه شم وایي ولې ای ظالم دا زمونږ او ستاسو تور سرې کونډې خویندې او دا زمونږ او ستاسو بې سرپرسته دي یعنې د کور سرپرست نه لري داسې هره کور کې کونډه په جړه او فریاد جاړي او واړه بچیان ترې نه نفقه غواړي بس الله دې د خپلو خزانو نه دې ټولو فقراو یتیمانو مسکینانو سره کومک الله تعالی دې دوی باندې د حیا څادر خور کړي او الله رب العزت دې د خپلو خزانو نه کومک وکړي موږ یو وسیله ګرځولې موږ به څه وکړو موږ هېڅ څه نشو کولی الله د بچې دښمن شرمنده لره الله د خوشحاله لره چې هر سر ته ځان رسوي هر یتیم ته هر مریض ته هر یو ته ځان رسوي الله دې نور هم درته بچی
توفیق ورکړي الله دې خیر سي مورې خیر سي صبر ورکړي. نو زه په دې ټولو مورګانو باندې دردېږم کړېږم ځورېږم چې د دوی دا فریاد اورم د دوی دا درد اورم الله دې رحم وکړي الله رب العزت دې رحم وکړي دا وه د نن ورځې خپرونه د سلو کونډو د یتیمو کورنیو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت زړه زما د ټول جهان د الله په امان خو مور دې وي ژوند مې په سرور دې وي خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي